پاکستان کې د شپې خونړی برید امنیتي ځواکونه له درنې مرګجوړې سره مخ شول. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د هنګو ولسوالۍ په خزینه امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 11 پولیس ووژل شو او له 28 زیات نور ټپیان دي. پاکستاني امنیتي ځواکونه وايي په ځوابي عملیاتو کې 15 بریدګر هم وژل شوي دي. د راپورونو له مخې لږونه وسلوالو د شپې نه وخت په امنیتي پوسټې د درنو وسلو برید وکړ. نښته څو ساعت روانه او کله چې مرستندوی ځواکونو سیمې ته روان و پرې کمین هم وشو. د وژل شو پولیسو په ډله کې یو لوړپوړی افسر هم شامل دی. پاکستاني چارواکي وايي امنیتي ځواکونو د سخت مقابله وروسته برید شنډ کړ او 15 بریدګر هم ووژل. تر اوسه هیڅ ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو چارواکي شک لري چې برید د تحریک طالبان پاکستان TTP لخوا ترسره شوی وي. له دې برید وروسته په سیمه کې امنیتي عملیات روان دي او د برید د څرنګوالي په اړه پلټنې دوام لري. دا پیښه د خیبر پختونخوا د وروستیو خونړیو امنیتي بریدونو له جملې څخه ګڼل کیږي. ویډیو کتل څخه مو نړۍ مننه. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره له موږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په ایگزیټ پروسټ چینل درسره سبسکرایب کړئ.